زل الف نتر والناس سپری ایمان لرما. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفاتحه کی الله سبحانه وتعالى د دریو ډلو بیان کړي. منعم علیهم چې الله جل شانه پاغوی باندې انعام کړي، صراط الذین انعمت علیهم سره. دویم مغضوب علیهم چې يهود دي، او دریم الضالین گمراهان چې نسوارا دي. په د منعم علیهم تفسیر سورة النساء کې الله جل شانه کړي چې دا څلور ډلې دي: من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. د انبیاء کرامو مرتبه ډیره اوچته ده، ورپسې صدیقین دي، ورپسې شهیدان دي، اخر کې صالحین دي. زه یو اهم فائدہ د ملګرو خدمت کې عرض کوم، هغه دا چې بار بار نیکی کول د صالحینو شعار دی، یعنی نښه ده، او د ګناهونو پرېښودل او ژوند کول د صدیقینو شعار دی.